د کندز ولایت د اطلاعاتو او کلتور په ریاست کې د دغه ولایت له دولتي او خصوصي مطبعو مسوولینو سره د لوحو لیږدولو د اصلاح په موخه د اطلاعاتو او کلتور وزارت څخه د استول شوي طرزالعمل او همداراز د دغه طرزالعمل مطابق په هغو لوحو لیږدولو کې د بهرنیو هیوادونو د ژبو نه کارولو په موخه ناسته ترسره شوه. په دې ناسته کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امیر قاری داد محمد منصور، د اطلاعاتو امریت او د فرهنګ او هنر امریت استازو هم ګډون کړی و. د اطلاعاتو او کلتور رئیس الحاج مسوولینو روحاني چې د لوحو لیږدولو د اصلاح کمیټې مشري هم په غاړه لري، د دولتي او خصوصي مطبعو له مسؤلینو سره په ناسته کې په دې ولایت کې د دوی له فعالیتونو څخه د مننې ترڅنګ وویل اوس مهال په هیواد کې اسلامي نظام حاکم شوی او ټولې چارې د اسلامي او افغاني اصولو په رڼا کې ترسره کیږي. نوموړي په دې ناسته کې د دولتي او خصوصي مطبعو له مسؤلینو څخه غوښتنه وکړه چې کومې لوحې او تبلوګانې چې چاپیږي د بهرنیو ژبو له کارونې څخه باید په جدي توګه ډډه وشي او پر ځای د هیواد له ملي ژبو څخه ګټه واخیستل شي ترڅو په دې سره خپل کلتور او هنر ته په هر اړخیزه توګه کار وشي. دولتي مطابع او خصوصي مطابع سره یو نوع همغږي ولري. خصوصي مطابعو کې ځینې مشکلات او ستونزې به هغو ته رسیدګي کیږي ان شاء الله، او د جواز اخیستلو په برخه کې له هغې سره خبره وشوه چې باید هغوی د جواز واخلي. کوم چې قانون ته او هغو ته برابر نه وي هغه باید خپل ځان قانون ته برابر کړي. او په نږدې وختونو کې موږ ته یو کمیسیون ټاکل شوی، یو کمیټه ټاکل شوی په کندز ولایت کې، لکه څنګه چې له وزارت نه موږ ته هدایت شوی و چې باید د ټول ولایت په سطحه باندې هغه لوحې چې هغې کې د پردي کلتور او د پردي د ژبو استفاده شوي وي او هغه په پردي توري پکې لیکل شوي، نو د هغې د اصلاح په برخه کې موږ د دولتي او خصوصي مطابعو سره خبره وکړه. په ورته مهال ناسته کې د دولتي او خصوصي مطبعو مسؤلینو د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه د مننې ترڅنګ ژمنه وکړه چې نور بعد د لوحو لیږدولو د چاپولو په وخت کې د بهرنیو له ژبو څخه استفاده ونه کړي. د یادولو وړ ده چې څو میاشتې وړاندې د کندز ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس الحاج مسوولینو روحاني په مشرۍ د لوحو او لیږدولو د اصلاح په برخه کې یوه ګډه کمیټه جوړه شوه ترڅو په دې ولایت کې په پردیو ژبو لیکل شوو لوحو او لیږدولو مخه ونیول شي او پر ځای له ملي ژبو څخه کار واخیستل شي.